السلام علیکم، زه تاج محمد ځلاند یم او تاسو ته د رابین شرما د کتاب چې عنوان یې دی فوق العاده اوسئ درېیمې برخې غوږچاڼ وړاندې کوم. 42م اصل پام دې وي چې د یوه قرباني په څیر خبرې ونه کړي. تېره ورځ د منهټن په سټاربکس هوټل کې وم. یو سړی چې زما تر څنګ په قطار کې ولاړ و هغه د یوه ځانګړې قهوې فرمایش ورکړ. اغلې باریستا وویل چې هغه ډول قهوه یې خلاصه کړې ده. ماته داسې ښکارېده چې هغه سړی زخمي شوی، داسې ښکارېده چې کوم غشی په زړه کې خوړلی دی. د هغه ځواب د هغه کسانو په څیر و لکه چې د قرباني اوسېدو احساس لري. او بیا یې وویل څنګه ما سره داسې کولی شي؟ لږه شیبه په تمه شوم چې هغه لږ ارام شي او وخاندي، خو هیڅ داسې ونه شول. دا مهمه نه ده چې ژوند موږ ته څه راکوي، موږ مسؤل یاستو چې څنګه یې ځواب ورکړو. رښتیا وایم، موږ د خپلو غبرګونونو صاحبان یاستو. موږ د ټاکنې واک لرو چې په هر موقعیت کې څه ډول عمل وکړو، په سختۍ یا نیکۍ ځواب ویلی شو. تل داسې زرګونه برخې شته چې زموږ په خبرو پیلېږي. هغه په سمه توګه انتخاب کړئ. مشران او رهبران همداسې دي. دا مهمه نه ده چې ژوند موږ ته څه راکوي، موږ مسؤل یو چې څنګه یې ځواب ورکړو. 43م اصل زه هم د کشش په حال کې یم. پوهیږم چې تاسو ته دا جرأت درکوم چې د نوښتونو لپاره هلې ځلې وکړئ چې پوهې او ودې ته ورسیږئ او یو لوړ مقام ترلاسه کړئ. هغه کارونه چې تاسو یې ترسره کوئ او په هغه ژوند کې چې مشري او رهبري تاسو ته درکول شوې ده، په هغه کې کولی شئ د خپلو ویرو په لښکر برلاسي شئ. په یاد مو باید وي چې زیاتره هغه شیان چې موږ ترې ویریږو هغه هیڅ نه رامنځته کیږي. خپلې سختۍ او ناراحتۍ ټولې په غېږ کې ونیسئ. زه خپله هم خپل ټوله هڅه او زیار باسم چې تر ټولو غوره او ښه واوسم. هیچا ته هم د دې اجازه مه ورکوه چې تا ته ووایي ستا هیلې او ارمانونه نه رښتیا کیږي. بالاخره داسې یو څوک پیدا کړه چې ستا خوبونه رښتیا کړي. نو ولې هغه شخص ته په خپله ونه اوسې؟ 44م اصل په هڅه کې هم افراط مه کوه. د ژوندانه د سمولو یو اصل دا دی چې بریا د کارونو د ترسروي او په خپل سر د کارونو ترسروي ته دا اجازه ورکولو ترمنځ د یو ډول ملایم تعادل نتیجه ده. هو، موږ مسؤل یو چې خپلې موخې وټاکو، خپل ظرفیت هم تشخیص کړو او تر ټولو غوره حالات مو ارایه کړو. موږ باید خپل کار ترسره کړو. ښې پیښې حتما هغو کسانو ته پیښیږي چې د ښو کارونو ترسروي ته جدیت کوي. زه فکر کوم چې موږ دې ته اړتیا لرو چې د ژوند پیښو ته د دې فرصت ورکړو چې ځان څرګند کړي، یا په بله وینا خپله هڅه وکړه. 45م اصل د هندارې ازموینه. د هندارې ازموینه دا ستا لپاره غوره وسایل دي. خپل راتلونکي ته وګوره او له ځانه وپوښته هغه کوم کار دی چې په کولو سره یې نن زما شخصي او حرفوي ژوند د لویوالي او عظمت بلې مرحلې ته رسیږي. وروسته د دې کار په اړه فکر وکړه، د ترسره کولو لپاره یې غور او فکر وکړه او سر ته یې ورسوه. اوس دا خبره ذهن ته وسپاره چې د ورځنیو کوچنیو کارونو په ښه او سمه توګه ترسره کول موږ ښه او ګټورو پایلو ته رسوي. 46م اصل داسې ملګري پیدا کړه چې په خوځښت دې راولي. د کتاب لیکوال رابین شرما وایي نو له تاسو نه مې هیله دا ده چې خپل شخصي او حرفوي ژوند ته داسې کسان راوبولئ چې ستاسو لپاره الهام بخښونکي وي. داسې کسان چې تاسو لوړ کړي، داسې کسان چې له تاسو نه یو خارق العاده، مینه ناک او نه هیریدونکی کس جوړ کړي. داسې کسان چې نړیوالو سټنډردونو ته د رسیدلو احساس ولري. له ټولو نه اړین داسې کسان چې نړۍ ته له یوې بلې زاویې ګوري. دا کسان تاسو له ستونزو سره مخ کوي، پر تاسو باندې فشار راولي او کله کله مو په غوسه کوي هم. که داسې وي نو ستاسو لپاره غوره ده. د دوی دا کړنه ستاسو لپاره ډیره جوړونکې ده ترڅو وده وکړئ، تکمیل شئ او نور د مخکې په څیر ونه اوسئ. 40م اصل په خپل ځان کې نوښت وکړه.
نړیوالو سټنډردونو ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې یو غوره نوښتګر واوسئ. ستړیا مه منه، خپل ژوند په غوره بڼه جوړ کړه او په لیوالتیا سره داسې لارې ولټوه چې د ژوند ارزښتونه دې لوړ کړي. دا خبره په یاد ولره چې په ځیرکۍ کار وکړه او په تیزۍ حرکت وکړه. دا د هغه کسانو ځانګړتیاوې دي چې په خپلو کارونو او دندو کې بریالي او پرمختللي دي. په پوره توګه نوښتګر اوسېدل او له فکر نه کار اخیستل د هغه لیندۍ په څیر دي چې د خپل غشي په شان تا د ژوند د لوړو پوړیو ته رسوي. اړینه نه ده چې د ځنګلونو منځ ته لاړ شي ترڅو یو آرام چاپیریال ولټوي. غوره لیدلوری او بصیره د نوښتونو او غوره فکر کولو څخه سرچینه اخلي. دا ځانګړنې تا له خپل اوسني ځای څخه راوباسي او د تکامل لوري ته دې هڅوي. 48م اصل په مور او پلار اوسېدو ویاړ کول. مشري له کوره پیل کیږي. ستاسې کورنۍ داسې یوه ټولنه ده چې باید مشري وشي، ستاینه یې وشي او پرمختګ وکړي څو غوره او آرام ژوند ولري. هغه څه چې ستاسې کورنۍ حقداره ده، دغه راز زه باور لرم چې زما د ژوند رنګینې شېبې هغه دي چې له هغو کسانو سره یې تېروم چې مینه ورسره لرم. لکه څنګه چې مې په خپل کتاب کې د لویوالي لارښود یو کې لیکلي، ډېر لوی او شتمن کسان د خپلو جیټ طیارو په واسطه ټورنټو ته راځي ترڅو له ما سره وویني. دوی ما ته وایي چې هر ډول شتمني لرو خو په حقیقت کې هیڅ هم نه لري. دوی ځکه داسې وایي چې له خپلو ماشومانو سره یې د خپل ژوند لږې شېبې هم نه دي تېرې کړي، نو ځکه خو یې اصلي شتمني او خوښي له لاسه وتلې ده. پیسې غوره شتمني نه ده، په رښتیا هم نه ده. نن له هغو کسانو سره مینه وکړئ چې د زړه له تله مینه ورسره لرئ. د هغوی ستاینه وکړئ او هغه څه ورته ووایئ چې تر اوسه مو د ویلو جرأت نه دی کړی. هیڅکله به په دوی باندې د ویاړ کولو څخه پښیمانه نه شئ. هیڅکله هم. 49م اصل پټ میکانیزم. استادان تل خپل کارونه داسې ترسره کوي چې نورو ته اسانه ښکاري. غوره شخص خپل مسلک او کسب په داسې ځیرکتیا، آرامۍ او ښکلي بڼه ترسره کوي چې لږ تر لږه ما او تا ته خپل کار ډېر اسانه ښکاروي. موږ یې د ترسره کولو په جزئیاتو او طریقه نه پوهیږو. موږ یې نه وینو چې دا کس شپه ورځ هڅې او کوښښ کوي، سهار وختي له خوبه پاڅیږي او د شپې تر ناوخته پورې کار کوي څو په نړۍ کې ښه والي ته ورسیږي. موږ د غوره کسانو قوي ارادې ته پام نه دی کړی څو وګورو چې دوی څومره زحمتونه ایستلي دي. له خپلو لارو یې خنډونه لرې کړي او خپلو هیلو ته یې د عمل جامې ور اغوستې دي. 50م اصل فرصت ته مه په تمه کیږه. تاسو پوهیږئ ما هیڅکله دا ادعا نه ده کړې چې زه کامل یم او نیمګړتیا نه لرم. هیڅکله مې نه دي ویلي چې زه یو لوی ښوونکی یم. په رښتینې توګه خپل عظمت او لویوالي ته د رسیدو په خاطر تل هڅې کوم. زه ډېر عادي انسان یم مګر وړتیاوې لرم. کارونه هغه چا ته وسپارئ چې توان یې ولري، البته هغه وخت چې ته ترې عاجزه وې. خو کله چې نور د دې لپاره په تمه وي څو یو بل څوک لومړی ګام واخلي، ته هغه کس اوسه چې لومړی ګام اخلي. 50م اصل د غوره اړیکو لپاره لومړني اصول. لومړنی کس چې سلام اچوي هغه ته پخپله اوسه. دویم، ډیره مسکا وکړه. د پیژندلو غوره لار همدا ده. دریم، خلکو ته په خپلو نومونو غږ وکړه. دا ډیره اړینه ده. دا ښیي چې تاسې هغوی ته ارزښت ورکوئ او د درناوي ښکارندویي هم کوي. څلورم، له خلکو سره د خبرو پر مهال د هغوی سترګو ته وګوره. پنځم، په نړیوالو سټنډردونو برابر اورېدونکی اوسه. که په دې موضوع سم پوه شوې د اړیکو اتل به وبلل شي. ډېر خلک غوږ نه نیسي او نه اوري. ځینې خلک دومره پر خپل ځان تمرکز کوي چې کله
له بل چا سره خبرې کوي سمې پوښتنې نشي کولی. د خبرو پر وخت نورو ته غوږ نیول او پوښتنې کول انسان پیاوړی کوي. دا ښیي چې تاسو پر خپل ځان مین نه یاست بلکې په خبرو اترو کې برخه لرئ. غوږ نیول په دې معنا هم دي څو د مقابل لوري خبرې پای ته ورسیږي څو له هغه وروسته زه خپلې خبرې پیل کړم. شپږم، د خلکو ستاینه وکړئ مګر په صداقت او سپېڅلي نیت سره. اووم، زموږ چلند باید له خلکو سره داسې وي لکه تل یې چې د یو شریف کس سره کوو. 52م اصل، له تېرې زمانې د ځان په ګټه کار واخلئ. هغه موضوع چې غواړم په پام کې ونیسئ دا ده چې ضرور نه ده څو په ناپامۍ سره ماضي ته ور وګرځو. په داسې حال کې چې د بدو پیښو د تغییر او بدلون وس هم نه لرو مګر د خوښیو ډکو شیبو څخه د مننې په پار تیر وخت ته سپارښتنه کول یو غوره او هوښیار کار دی. ستاسو د تیر وخت ستونزې هغه څه دي چې په راتلونکي کې ستاسو موقعیت او مقام ټاکي. 53م اصل، پر نورو باور وکړئ. موږ ډیر وخت د ستایلو، مسکا کولو، له مهربانۍ ډکې جملې ویلو، د یو اورېدونکي په توګه د غوږ نیولو، صادقانه ستاینې یا یو چاته د ارزښت ورکولو خصلت او ځانګړتیا بې ګټې بولو. په داسې حال کې چې دغه کوچنۍ خواص او کړنې د یو چا ژوند بدلولی شي. مشري یعنی پر ځان او نورو باور کول په داسې حال کې چې نور د باور نه لري. 54م اصل، تر ټولو غوره تمرین دی. څنګه کولی شو چې له تمرین کولو پرته وځلیږو؟ له تمرین پرته بریا نشئ ترلاسه کولی. د پام وړ پایلې ناڅاپي نه دي. په ژوند کې غوره پایلې په تمرین، تمرکز او سختو قربانیو سره لاسته راځي. نړیوالو سټنډردونو ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې هره ورځ په سختۍ تمرین وکړئ. په شوق، علاقه او ستړیا نه منلو سره تمرین ډیر اړین دی. 55م اصل، درد غوره ښوونکی دی. هغه موضوعات چې زموږ زړه ماتوي کیدای شي په حقیقت کې هغه وي چې زموږ د زړونو په پرانیستلو کې لویه برخه اخلي. 56م اصل، ټیم دې له تا رنګ اخلي. تاسو داسې معیارونه ټاکئ چې بریالي شئ او پرمختګ وکړئ. هره ګوته د لاس په ځواک او پیاوړتیا کې ځانګړی رول لري. 55م اصل، موسیقي مو ژوند ښایسته کوي. د کتاب لیکوال لیکي موسیقي له ما سره مرسته کړې ترڅو له درده ډکو شیبو څخه تیر شم. له ما سره الهام ته د اړتیا درلودلو پر مهال مرسته کړې. زه یې له شور او مستۍ نه ډک کړی یم او کله مې چې آرامي او راحت غوښتی هغه یې ماته ډالۍ کړی دی او ژوند مې له رنګونو ډک شوی. له ما یې یو ویښ انسان جوړ کړی او له نړۍ سره یې وصل کړی یم. زه دا سپارښتنه کوم چې د بریالي ژوند او په کارونو کې د بریالیتوب لپاره باید له شور او شوق نه ډک واوسو ترڅو په خپل ژوند کې ګټونکي شو. موسیقي له موږ سره مرسته کوي څو د ژوند هره شیبه لا ډیره ښه او غوره کړو. زړه او کلاسیکه موسیقي د یو روښانه ژوند لپاره یو ښه دلیل دی او تاسو کولی شئ چې له معنا نه یې پیل وکړئ. 58م اصل، له بهانو او پلمو ډډه وکړه. راډیارډ کیپلینګ ویلي دي د ماتې لپاره 40 میلیونه دلایل لرو مګر بهانه نه لرو. بریالي انسانان بهانې نه لټوي. هغوی د پایلو نوښتګر دي. هیڅ داسې غوره او عالي ژوند نشته چې د بهانو او عذرونو په اساس رامنځته شوی وي. نو عذرونه او بهانې مه لټوه. داسې بې ګټې خیالونه دي چې تا د ځان لپاره جوړ کړي دي. دا عذر او بهانې ستا د هغو کارونو د کولو مخه نیسي کوم چې ته یې د کولو نه ویره لرې. هو، د هر عذر او هرې بهانې تر شا ویره او ډار پروت دی. د بدلون او نوښت ویره، له نه پیژندلو څخه ویره، له ماتې څخه ویره، له بریا څخه ویره. نو په پای کې هیڅ داسې عالي او غوره ژوند به نه وي چې د بهانو په اساس جوړ شوی وي. نو هیڅکله بهانه مه لټوه. 59م اصل، د اړیکو نوښتګر اوسه. په طیاره کې ناست وم او د هانګ کانګ څخه خپل هیواد په لور راتلم. له انټرنیټ سره وصل شوم.
د دې سفر په اوږدو کې د کاناډا د طیارې یو مهربانه کارکوونکې او خدمتګاره هڅه کوي څو له مسافرو سره ښې اړیکې ټینګې کړي. نوموړی د مسافرو نومونه زده کول او له هر یوه سره یې په ورین تندي چلند کوه. له ما نه یې پوښتنه وکړه چې آیا خوړو ته اړتیا لرې؟ ومې ویل نه. زه کوښښ کوم چې د سفر پر مهال ډېر خواړه ونه خورم. د نوموړي ځواب ډېر حیرانوونکی و. فکر کوم چې موړ او له خپل مړښت خوند اخلي. هغه زه وخندولم او د دې لامل شو څو له یاده یې ونه باسم. نو تل هغه لارې ولټوه چې د ښو اړیکو د ټینګېدو سبب کیږي، له خپلو ملګرو سره، له هغه کسانو سره چې مینه ورسره لري، له هغه چا سره چې ژوند ورسره کوي او له هغه ناپېژانده کسانو سره چې سفر ورسره کوي. د هر څه د ژوند په نوم یادېږي. په دې سره نه یوازې د خپل کسب له پرمختګ سره مرسته کوي، بلکې په یوه خوښ او نیکمرغه انسان بدلیږي. شپېتم اصل کوم ټکي مو له نورو بیلوي او بریالي کوي؟ هغه ټکي وپېژنه چې تا له نورو نه ځانګړی کوي او پر مخ دې بیایي. که دا څیزونه ونه پېژنې، څنګه کولی شي چې خپل شرکت ته نوم ورکړي او د نورو شرکتونو په منځ کې یې وځلوي؟ څنګه کولی شي چې دا ځانګړتیاوې نورو ته ولېږدوي؟ یو شپېتم اصل وخت په چټکۍ سره تېرېږي، نو ګټه ترې واخلئ. د هر کار لپاره نوی او اضافي ګام پورته کړه. په صداقت سره خبرې وکړه، په شرافت سره ژوند وکړه او په څنګ کې یې له ژوند څخه خوند واخله، ځکه چې یوه ورځ به دې وخت پای ته ورسیږي. وخت په چټکۍ سره تېرېدونکی دی. 22 اصل چوپتیا چیرته ورکه ده؟ په هوایي ډګر کې وم، په الوتکه کې د کېناستو لپاره کم وخت پاتې و. پرېکړه مې وکړه څو لاس ویګاس ته لاړ شم. غوښتل مې چې هلته د 3000 انټرنیټي سوداګرو لپاره په یوه ناسته کې وینا وکړم. یو څه اضافي وخت مې درلود. د هوایي ډګر انتظار خونې ته لاړم څو یو څه ولولم. ډېره ګڼه ګوڼه وه. د خلکو موبایلونو ته پرله پسې زنګونه راتلل. د زنګونو غږ ډېر بد لګېده. اوس مې هم چې کله را په یاد شي، د شپې مې له خوبه راویښوي. خلکو په لوړ غږ په موبایلونو کې خبرې کولې. یو مسافر په خپل لاسي الکترونیکي ګیم کې له غوږیو پرته لوبه کوله. موږ ټولو د هغه د فایرونو او له ښامارانو سره د جنګ آواز اورېد. په ډېر لوړ غږ یې خپل ګیم کاوه. په حقیقت کې خندونکې هم وه. د نړیوال درناوي عبارت مې له خپل موبایل څخه پاک کړ، ځکه چې د دې موضوع مراعاتول نه و. وروسته په الوتکه کې د کېناستو لپاره د تیارېدو ځای ته لاړم. فکر وکړئ څه به شوي وي. شور ماشور، ګڼه ګوڼه او لا ډېر شور ماشور. 3 لوی تلویزیونونه په دیوال باندې نصب شوي وو. اوازونه یې تر 10مې درجې لوړ وو. باور پرې سخت دی. هیچا د تلویزیون د لیدو حوصله نه درلوده. یوازې د تلویزیون لوړ غږ د خلکو اعصاب خرابول. له موږ نه چا د خپلو کړنو لپاره اجازه نه غوښته. یو ځل بیا هماغه ګیم کوونکی را پیدا شو. وګورئ، زه د ارامتیا غوښتونکی یم. زه د ارامتیا تږی یم. باور لرم چې په نړیوالو سټنډردونو برابرو پایلو ته رسیدل لوړ او عالي عمل غواړي. داسې چاپېریال غواړي چې موږ پکې تازه واوسو او ساه واخلو. زما باور غوره دی. هو، زه د ټکنالوژۍ ستاینه کوم. موږ ته د غوره کار کولو او ښه ژوند کولو امکانات راکوي، البته که سمه ګټه ترې واخیستل شي. مګر 23 اصل د زنګ ضد پولادو په څیر شخصیت. د زنګ ضد پولادو کشف یو د پام وړ اختراع او نوښت دی. خو د یو زنګ ضد شخصیت په اړه څنګه؟ دا شریف شخصیت دی. هغه شخصیت دی چې تکامل ته د رسیدلو لپاره هڅه کوي او هیڅ حالات کې تکامل ته د رسیدلو لپاره له کوښښ او هڅې نه لاس نه اخلي. 24 اصل خلک پر خپل حال پرېږدي. غوره مشران د خپل ټیم غړو ته ازادي ورکوي. دوی په واضحه توګه خپلې نظریې د ټیم غړو ته بیانوي او د خپلو ملګرو د پرمختګ مربیتوب او مشري کوي. له دې کړنې
وروسته د خپل ټیم هغه غړی آزاد پرېږدي تر څو دوی له خپل ځانه غوره کړنې او عکس العملونه وښیي او د پام وړ حل لارې تجربه کړي. نو په پای کې خلک غواړي چې د داسې یو شرکت غړي او کارکوونکي واوسي څو اجازه ورکړل شي چې خپلې وړتیاوې او استعدادونه ښکاره کړي او خپل ځان د شرکت یو مهم غړی په توګه وویني. 15 اصل د غوږ نیولو لپاره یو ځانګړې ورځ. له نن نه وروسته یوازې یوه ورځ دا پرېکړه وکړه چې اورېدونکی اوسې. اورېدل له غوږ نیولو سره توپیر لري. د بل چا خبرې مه پرې کوه. کله چې ستا مخاطب ستا سره خبرو په حال کې وو خپل ځواب دې په ذهن کې مه تکراروه. او کله چې کوم بل څوک ستا سره خبرې کوي د خپلو پیغامونو او ایمیلونو له کتلو لاس واخله. یوازې غوږ ونیسه، په دقیق ډول یې واوره، سر تر پایه غوږ شه، ځکه چې هر څوک خپل غږ لري او موږ هر یو د دې غوښتونکي یو چې غږ مو واورېدل شي. د خلکو خبرو ته غوږ نیول ستا پر مخ د بریالیتوب دروازې پرانیزي. 16 اصل بریالي شرکتونه احساساتو ته په کتو سیالي کوي. زه کولمبیایي قهوه څښم. ولې؟ د دې لپاره چې غوره خوند لري او ما خوشحاله ساتي. کوښښ کوم له هغه شرکتونو څخه سودا واخلم چې د وجدان او ضمیر درلودونکي دي. ولې؟ ځکه چې دا کار د رضایت او خوښیو د جلب سبب کیږي. زه د ښایسته لباس، کورتۍ او پتلون مینهوال یم. ولې؟ ځکه چې دا څیزونه ماته آرامي راکوي او ما له خوښیو سره وصل کوي. د هر څه له احساساتو سره اړیکه لري. زه غواړم که ستاسو اړیکه له پیرودونکو سره یوازې د پیر او پلور او پیسو تر حده وي، دوی تاسو ته یوازې د یو پلورونکي په سترګه ګوري. او بس کله چې ستاسو رقیب او یو بل پلورونکی له ارزانې بیې سره ستاسو سره سیالي پیل کړي، تاسو خپل پیرودونکي له لاسه ورکوئ. خو که د خپلو پیرودونکو له زړونو او احساساتو سره اړیکه ټینګه کړئ، د عمر تر پایه به ستاسو پیرودونکي احسان منونکي وي. 18 په خپل وخت بیا پوهېدی شي. پرون مې د مصنوعي سپوږمکیو په اړه په یوه خپرونه کې ګډون وکړ. د خپرونې مدیر جیسي ډایلن له ما نه یوه متفکرانه پوښتنه وکړه. رابین، موږ ټول موخې لرو، ټول الهامونه لرو، مګر ځینې وخت مو نقشه نه عملي کیږي. کله به پوه شو چې له دې برنامې نه لاس واخلو؟ په چټکۍ سره مې ځواب ورکړ. په خپل وخت کې به یې پوه شي. نو په پایله کې ویلی شم هغه غوره کار چې کولی شي ترسره یې کړه او پرېږده څو ژوند ستا پاتې کارونه پر مخ بوځي. 18 د یوه اتل په څیر ژوند وکړه. په همدې نږدې وختونو کې له خپل زوی کلبي سره په الوتکه کې ناست وم. ورځپاڼې مې اړولې. موږ دواړو د هارډي بویز کتاب لوسته. یوه مقاله مې مخې ته راغله. د ټریسټن انزورټ په نوم یو 14 کلن هلک پکې یاد شوی و چې اوس مهال په کاناډا کې د خپل کوچني ښار اتل و. څو ورځې مخکې یې یو ټولګیوال په ټولګي کې ترڅنګ ناست و او شیریني زبېښله. یو هلک خندونکې خبره وکړه. دا موضوع د دې سبب شوه څو د شیرینۍ یوه ټوټه د هلک ستوني ته تېره شي. د ټولګي ټول هلکان دومره وارخطا شوي وو چې هیڅ یې هم نشوای کولی. د هلک ساه بنده شوه او د مخ رنګ یې والوت. ټریسن فکر وکړ چې د ملګري د مړینې ورځ یې رارسېدلې ده. فکر یې وکړ چې انا یې ورته د هیم لیک په ستوني کې د بند شوي شي د رایستلو یو ډول تخنیک دی چل ښودلی و. هغه په چټکۍ سره له دې چل نه ګټه واخیسته او د ملګري ژوند یې وژغوره. څومره ښه! د ښوونځي مدیر پرون وویل هغه تر ټولو ځیرک هلک دی چې تر اوسه مې لیدلی دی. هغه یو خارق العاده هلک دی. ستاسو لپاره یو غوره کنایه، عظمت او لویوالی په موږ هر یوه کې شته. 18 اصل ولې پروګرام او مهالویش جوړ کړو. د برنامې جوړول یوه اغیزه چې ما کشف کړې ده دا ده چې پر ذهن باندې ډیر مثبت اغیز کوي. اجازه راکړئ چې په دې ډول یې واضح کړم. ډیر کم شیان شته چې کولی شو په خپل ذهن کې په ښه توګه ترتیب او برنامه ریزي کړو.
د کاغذ پر مخ یې ولیکو او هغه ته د رسیدو لپاره پرې تمرکز وکړو. دا کړنه ستاسو پوهه لوړوي څو پوه شئ چې اړینې کړنې کومې دي. له غوره پوهې سره تاسو غوره ټاکنه کوئ او لکه څنګه چې ستاسو ټاکنه ښه او غوره ده هرومرو به ښې پایلې هم لاسته راوړئ. نو ځان ته دې ډالۍ ورکړه، یو سپین کاغذ راواخله، پنسل دې وتراشه او خپل هغه کارونه ولیکه چې تا خپل هغه کسب او ژوند ته رسوي چې ته یې غوښتونکی. دا کار له هغه نه ډېر اسانه دی چې ته یې فکر کوي او غوره پایلې به یې تا حیران کړي. اویایم اصل ویې غواړه چې ورته ورسیږي. که چیرې هڅه ونه کړئ هیڅکله به پوه نه شئ د هغه څه په غوښتلو کې ډېر قوت نغښتی چې ته یې غواړې. موږ ډېر کله د خپلو دروني بې ځایه غوښتنو له امله عظمت او لویوالي ته د رسیدو څخه وروسته پاتې کیږو. موږ د خپلو دروني تصوراتو او خیالونو له امله حقیر پاتې کیږو په داسې حال کې چې زموږ دا تصورات او غوښتنې له دروغو پرته بل څه نه دي. څو چې د یو کار د عملي کېدو غوښتنه ونه شي هیڅکله نه ترسره کیږي. څو پورې چې ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي. هیڅوک د بل چا فکر نه لولي. تاسو باید پوه شئ چې څه ستاسو لپاره ارزښت لري او که د دې شي غوښتنه په ادب سره وکړئ نو حتما به د هو ځواب ترلاسه کړئ. اویایم اصل ډیر اسانه ده څو هره ورځ یوازې یو ډول خواړه وخورو، خو که نوې غذاوې تجربه نه کړئ کیدای شي د دې موقع پیدا نه کړئ څو هغه خواړه کشف کړئ چې ستاسو خوښیږي او مینه ورسره لرئ. دا ډیر اسانه ده چې زموږ ناسته ولاړه خبرې اترې او ژوند کول له داسې کسانو سره وي چې تل ورسره په اړیکه کې یو. که د اړیکو دا دایره پراخه کړو کیدای شي چې له دې نه لا ډیر صمیمي ملګري او دوستان پیدا کړو. دا هم ډیر اسانه ده چې په خپل کسب کې هره ورځ یوازې په یوه بڼه او له نوښت پرته پر مخ لاړ شو. خو که چیرته نوې لارې تجربه نه کړو کیدای شي د داسې کارونو او کسبونو موقع له لاسه ورکړو چې موږ تکامل او پر ځان باور ته رسوي او زموږ کار ته نوی رنګ ورکوي. اویایم پر ځان مسلط او برلاسي کیدل. خالص ارزښتونه او وړتیاوې دې وسنجوه او وګوره چې باورونه دې څه دي. څنګه کولی شي چې یو شخصیت شي او که پوه نه شوې څه ډول کس به وي. خپلې ویرې وپیژنه، خپل شخصي نبوغ او بشري پوټنشل ته دې پام وکړه. زده کړه چې د خپل تیر وخت د احساساتو بار دې له اوږو لرې کړي. له منفي فکرونو لاس واخله. خلیل جبران په خپلو اثارو کې لیکي شک هغه درد دی چې دومره د یوازیتوب احساس کوي چې په دې نه پوهیږي ایمان یې غبرګونی ورور دی. موږ هر یو هغه څه نه ډیر په خپل کسب او مسلک کې دی دومره عالی او غوره شه څو هغه شرکت چې ته پکې دنده ترسره کوي له تا پرته د عاجزۍ او کمۍ احساس وکړي. اویایم اصل د ځان لپاره ځانګړی اوسه. هغه شرکتونه چې هڅه کوي د هر چا لپاره هر څه واوسي په پایله کې د هیڅ چا لپاره هیڅ هم نشي کېدی. اویایم اصل خپل عظمت او لویوالی وپیژنه. نن سهار مې د یو امریکایي زنداني یو لیک ولوسته چې په پنسل لیکل شوی و. هغه لیکلي و چې د هغه راهب چې خپل فراري موټر یې خرڅ کړ کتاب مې ژوند بدل کړ. کتاب ورسره دا مرسته کړې وه څو زده کړي چې د دې لپاره خلق شوی څو بدلونونه رامنځته کړي او له خپل پوټنشیل څخه ګټه واخلي. دا یې له یاده وتلي و چې څنګه کس به ترې جوړیږي، څنګه ژوند ورته ډېرې صدمې رسولې وي. ډېرې صدمې. دا خبره تل اورم چې خلک له هغه چا نه مننه کوي چې دا خبره ورته کوي. ته کولی شي خپل عظمت او لویوالی لاسته راوړې. په نړۍ کې هیڅ څوک بې ګټې نه دي پیدا شوي او د هر چا ژوند خپل ځانګړی مقصد او موخه لري. اویایم اصل د ګولډ پلی موسیقۍ د ګروپ په څیر اوس. دلته د لیکوال هدف دا دی چې مینوال پیدا کړه، هغوی خوښ وساته، د هغوی د خوښۍ لپاره هغه څه ترسره کوه چې په وس او توان کې دې وي. اویایم له ډیر خوب کولو ډډه وکړئ.
زما ویره له د زیات خوب کولو څخه ده. هغه خوب چې عالي انسانان له پرمختګ څخه شاته کوي. هغه خوب چې د وجود پوتنشل او ذخیروي انرژي مو راکموي او د ژوند غوره موقع مو له لاسه وباسي. اویایم، په عمودي ډول حرکت وکړئ. ځینې وختونه باید پیژندل شوي ځایونه پرېږدئ. ناپیژندل شوو ځایونو ته سفر وکړئ او نوې لارې تجربه کړئ. نوي فکرونه ولرئ او په عمودي ډول هغه ځایونو ته لاړ شئ چې اوسیدونکي یې یوازې په هماغه سواحلو پورې نښتي دي او خپل امن او آرامي نه خوشي کوي. هو، انسان په طبیعي ډول له لویو بدلونونو، ودې او پرمختګ څخه ویریږي، خو لکه څنګه چې ښاغلي چیسټر فیلډ ویلي دي، که څوک ونه غواړي چې خپل ساحل او پیژندل شوی ځای پرېږدي، البته چې د نویو اقیانوسونو او لویو وچو کشفول ناشوني دي. 88 اصل له ژونده ژوند جوړ کړه. شکسپیر ویلي دي، له ځان سره صادق اوسه. کله چې مرګ ته نږدې شوې او په دې پوه شوې چې هیڅکله دې سم ژوند نه دی کړی، بیا دا نصیحتونه ګټه نه لري. یووالي او غوره ژوند له صادقانه او مخلصانه ژوند څخه سرچینه اخلي. په رښتیا هم. 89 اصل بخښنه وکړه څو وبخښل شي. کله مې چې په سړک قدم واهه، مې اورېدل چې یو کس په لوړ اواز دا جمله تکراروي: څو هغه خلک چې له دې ځایه تېرېږي د غږ واوري، آیا نن دې له خپل ځان پرته له نورو سره مرسته کړې ده؟ غوښتلې چې پیسې ټولې کړي. هغه دلیل چې د خپل ځان لپاره درلود، زه یې د بخښنې په فکر کې واچولم. باید بخښنه وکړئ څو بخښنه درته وشي. په بخښنې سره کولی شئ چې هر څه لاسته راوړئ. ملاتړ وکړه څو ملاتړ دې پیدا شي. ستاینه وکړه څو وستایل شي. ډېر درناوی وکړه څو عکس العمل یې وګورئ. ډېره مینه وکړه څو ډېره مینه در سره وشي. 80 اصل د جی کی په څېر واوسه. جی کی رولینګ هغه یوازینۍ مور وه چې د کورنیو لګښتونو د پوره کولو لپاره یې ډېرې سختۍ ګاللې، په داسې حال کې چې په ریل ګاډي کې په 4 ساعته سفر روانه وه. ناڅاپي په ذهن کې د مسترد شوي جادوګر ځوان په اړه یو کتاب لیکل وګرځېدل. هغه یې په خپل ویبپاڼه کې لیکلی. خوشحاله وه چې په دې سفر کې ورسره قلم نه و، ځکه چې د دې خارق العاده افکارو لیکل یې د دې لامل کېدل څو د خپل فکرونو ریښه له لاسه ورکړي. د هاري پاټر د کتاب تر لیکلو وروسته یې نوموړی کتاب څو خپرندویه ټولنو ته ولېږه. ډېرو یې د کتاب له چاپولو څخه انکار وکړ، یوازې له یوه کس پرته، د هغه ټکی دی چې زه یې د راتلونکي لیدونکو په اړه بیانوم. دا کسان هغه موقع او فرصتونه ویني چې د دوی شاوخوا ډېر کسان پرې نه پوهیږي. فکر وکړئ چې یوه خپرندویه ټولنه د هاري پاټر د کتاب له چاپولو څخه په دې خاطر انکار کوي چې وبه نه پلورل شي، او د داسې یوه کتاب چاپ په موقع له لاسه ورکوي چې د بشر په تاریخ کې تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی. هو، د هاري پاټر د داستانونو کتاب. 81 اصل بې زحمته راحت نشته. هیڅ شی له بیې پرته او وړیا په لاس نه درځي. په رښتیا هم چې وړیا سهارنۍ هم نه پیدا کېږي. په ژوند کې نیکمرغۍ ته د رسېدو لپاره د 2 لاملونو ډېرې هڅې او ژمنې ته اړتیا لرو. 82 اصل یا حیران شه یا خواشینی. موږ هره ورځ د ټاکنې فرصت لرو. زموږ ټاکنې زموږ راتلونکي ته بڼه ورکوي. 83 د دیوالونو پر ځای پلونه جوړ کړئ. نن مې له یوه غوره شخصیت سره خبرې درلودې، له یوه 32 کلن کس سره. نوموړی په کارایب کې لوی شوی دی. دنده یې د دیوالونو جوړول دي او په زړه کې یو لوی فیلسوف دی. ما ته یې وویل په دې ورځو کې د خپل ټول ملک څخه دیوال تاووي څو د ځان او ګاونډیانو ترمنځ بیلتون راولي، څو خپل ځان محفوظ وساتي، څو خپل خصوصي حریم وساتي، څو یوازیتوب ته وده ورکړي. زه په سینټ کې لوی شوی یم. موږ په خپله کوچنۍ جزیره کې د یوې لویې کورنۍ په څېر وو. ټول کلي به د یو ماشوم په لویولو او تربیه کولو کې برخه اخیسته.
ټولو یو له بله سره خبرې کولې، ټولو یو بل ته ارزښت ورکوو. موږ هر یو د بل لپاره د هغه د ژوند یوه برخه وو، یوه رښتینې ټولنه. موږ غواړو چې له ټولنې سره اړیکه ولرو څو پوه شو چې د دې کل یو جز یو، ځکه چې موږ ته ارامي راکوي او زموږ لپاره امن او رضایت رامنځته کوي. 4 چټکه ماتې. د رهبرۍ په اړه په هغه وینا کې چې څه موده مخکې مې د دوا جوړونې د یوه شرکت د پلورونکو ټیم ته کوله، یو کس رانږدې شو او ویل ستاسو له وینا مې ډېر خوند واخیست، په ځانګړې توګه له دې خبرې څخه چې ماتې لوړوالي ته د رسیدو بیه او قیمت دی. زه د دې موضوع په فکر کې ډوبېږم چې له موږ نه ډېر کسان له ماتې څخه د ویرې له امله هیڅ هڅه او کوښښ نه کوي. سنکا یوناني فیلسوف ویلی دی دا چې موږ جرأت نه کوو لامل یې سخت کار نه دی، بلکې همدا زموږ بې جرأتي ده چې کارونه راته سختوي. موږ له دې څخه ویریږو چې که ماتې وخورو کیدای شي چې ناپوهه ښکاره شو او په پایله کې له پلټنو او زړورتیاو لاس اخلو او فرصتونه له لاسه ورکوو. فکر کوو چې ماتې ښه شی نه دی. نه، داسې نه ده. ماتې ډېره عالي زده کړه ده. له ماتې پرته هیڅ بریا نشته. ماتې د پرمختګ یوه برخه ده. لوی شرکتونه او هغه کسان چې لوړو پوړیو ته رسیدلی دي هماغه دي چې له بل هر چا نه یې ډېرې ماتې خوړلې دي. ماتې د بریا لپاره لازمه ده او هر څومره زر چې ماتې تجربه کړي هغومره زر به پوه شي چې په رښتینې توګه څه ته اړتیا لري څو بریالی شي. نو هر څومره ژر چې کیږي ماتې تجربه کړه. له خپلو ملګرو څخه ډیره له اوسني حالات څخه دې هم ډیره. د رابرټ آف په یوه جمله دا مطلب پای ته رسوم چې وایي یوازې هغوی لوړوالي او لویوالي ته رسیدای شي چې د ماتې د منلو بېساری جرأت لري. 15 اصل ستاسو د تکامل د مسیر فرښتې. هغه څوک چې تا له ستونزو سره مخ کوي، هغه څوک چې تا بدلون او سخت کار ته هڅوي، کیدای شي چې په یو ډول نه یو ډول ستا د ژوند لپاره فرښته واوسي. کیدای شي دا هغه فرښتې وي چې بلې مرحلې لوړوالي ته ستا د رسولو لپاره اړین او غوره درسونه درکوي. 80 د خلکو لپاره الګو اوسئ. خبرې کول ساده دي، عمل کول پرې ډېر سخت. په دې توګه لوی انسانان داسې دي چې لوړه اراده، لوړوالی او لویوالی لري. دوام راوړونکي، غوښتونکي او عملي کوونکي دي. لکه څنګه چې مشهور ارواپوه برهام مازلو وایي د خوښ او راضي اوسېدلو لپاره باید په هغه کس بدل شو چې هغه ډول واوسېدلی شو. 8 د فکرونو د تولید فابریکه اوسه. یو لوی فکر کولی شي چې ستاسو ژوند بدل کړي، ان کیدای شي زموږ نړۍ بدله کړي. د دې فکر لپاره هغه نبوغ ته اړتیا ده چې زموږ د کار اصولو ته بدلون ورکوي. 8 اصل تل رښتیا وایه. هغه څه چې رهبران له پیروانو نه بیلوي هغه په صراحت، صداقت او جرأت سره حقیقتونه بیانول دي. 9 اصل رهبري او مشري له کوره پیلیږي. د ونې میوه د ونې له چارچاپېره لرې نه تویېږي. ستاسو اولادونه له هغه نه ډېر عمل کوي څومره چې تاسو فکر کوئ. کولی شئ له خپلو اولادونو سره مرسته وکړئ څو لوړوالي او عظمت ته ورسیږي. ستاسو په ښې رهبرۍ سره دا کار شونی دی. 9 اصل قوانینو ته درناوی ولرئ. قوانینو ته د درناوي څو بیلګې: د هیله کوم یا مهرباني وکړئ او یا منندویم کلمو ویل. 2 په خپل وخت راتلل. وخت پیژندل د لویو خلکو له ځانګړتیاو څخه ده. کارکوونکي د غوره او عالي کړنو په مقابل کې ستایل او هڅول. یو غوره اورېدونکی اوسېدل. خلک ستا د دې کار له کبله ستا سره مینه پیدا کوي. کارکوونکي د غوره او عالي کړنو په مقابل کې ستایل او هڅول. یو غوره اورېدونکی اوسېدل. د هغو کسانو لپاره یو ښه مشر اوسه چې ستا لپاره کار کوي. 9 اصل له مایکل جی فاکس نه یې زده کړئ. تېره شپه مې د جی فاکس یعنې د امریکایي سینما یو لوبغاړی تلویزیوني مصاحبه کتله چې د NBC له شبکې څخه نشریده. کیدای شي پوه وئ چې نوموړی د
پارکینسون ناروغي لري. دا ناروغي کولی شي چې د ډیرو ژوند واخلي، مګر د جی فاکس نه. نوموړی وویل چې د دې ناروغۍ ورته خیر او برکت راوړی او د دې لامل شوی څو د ژوند له ټیټو سطحو څخه راووځي او لوی لاسته راوړنې ولري، لکه علم، درک او فهم او له ژوند او خلکو سره مینه. 92م اصل د سفر مسیر مو مقصد ته تر رسیدو ډیر ارزښت لري. د جی کیو مجلې په یوه مطبوعاتي خبرتیا کې راغلي وو موخې ته د رسیدو لپاره کولی شئ له بېلابېلو مسیرونو څخه ګټه واخلئ. د دې جملې معنا او مفهوم مې ډېر خوښ شو. په رښتیا چې سمې ویلي دي، د هرې موخې په طرف سفر ارزښت لري، هر که د ژوند او یا کار ښه کول وي او یا هم یوه بله غوره موخه. 93م اصل بریا څه ده؟ د بریا معنا دا ده چې په داسې لاره قدم کېږدو څو په مینې او علاقې سره زموږ لوی ارزښتونه راته منعکس کړي او موږ د ژورو عقیدو او لوړو هیلو او غوښتنو په پنځونکي کړي. 94م اصل ستاسو تر ټولو لویه ازادي. له انسان نه هر څه اخیستلی شو پرته له یو شي څخه چې هغه د خپلو هغو نظریاتو د ټاکنې حق دی چې خپله لار ورباندې ټاکي. 95م اصل د خپل داستان لیکونکي اوسئ. کیدای شي زموږ ډېرې شخصي او یا مسلکي هیلې په حقیقت بدلې شي، البته که داستان یې پخپله ولیکو. دا کړنه یوه ښکلا ده. 96م اصل د عظمت د مسؤلیت بار. د عظمت او لوړوالي د مسؤلیت هیرول داسې دي لکه د ژوند کولو لپاره چې هیڅ منظور او دلیل ونه لري او له دې ستره ماتې بله نشته. 90م اصل په مینه او لیوالتیا ژوند وکړئ. موږ په رښتیا هم کولی شو له ژونده خوند واخلو، په ارامۍ قدم ووهو او د پام وړ جرأت له مهربانۍ سره یوځای کړو. د هر څه باید په مینه، علاقه او جرأت سره وي. په خپله ټوله مینه او علاقه باندې دا کار ترسره کړئ. لویان ټول دا ډول دي. 98م اصل پر نورو اغیز وشیندئ. که چیرته د خپل ژوند هره ورځ د یوه ځانګړي کار، وده کولو او شان او شوکت ته د رسیدو لپاره تیره نه کړئ، کیدای شي چې د هغه کړنو او اعمالو فکست له لاسه ورکړئ چې ارزښت درته لري او حساب پرې کوئ. 99م اصل ګټور نوښت وکړئ. لوړوالی او لویوالی له هغه څه سرچینه اخلي چې په خپل ټول وس او توان سره مو خلق کړي دي. دا شیان نه یوازې دا چې له تاسو غوره دي، بلکې له تاسو تلپاتې او ابدي هم دي. 30م اصل د منډیلا په څیر شئ. د نیلسن منډیلا په اړه مې په یوه زړه پورې کتاب ولوست. هغه څوک چې زه یې ډېر ستاینه کوم، د راتلونکي په اړه د یوه غوره لیدلوري درلودونکی کس، د ازادۍ د جګړې اتل، یو حیرانوونکی سرمشق او الګو. نوموړي 3 تنه د زندان ساتونکي د ولسمشرۍ د پیل د لمانځلو د مراسمو لپاره سویلي افریقا ته راوبلل. دې ته وایي بخښنه. نیلسن منډیلا یو حیرانوونکی الګو وه او انسان ته دا ورښیي چې تر کومې کچې ښه کیدلی او پرمختګ کولی شي. 101 اصل آیا نن ورځ به غوره نه وي؟ د دې کتاب د لوستونکو څخه یو تن نن د نړۍ په لور قدم ږدي او داسې یو کار ترسره کوي څو راتلونکې مرحلې یعنی خپل لوړوالي او لویوالي ته ورسیږي. تاسو ته نږدې یو کس په راتلونکو څو ساعتو کې پریکړه کوي څو خپلو معیارونو ته ارتقا ورکړي او خپل پوټنشل تجربه کړي. ستاسو په شاوخوا کې یو کس یو کار پیلوي، که څه هم دا کار به لوی نه وي، خو د وخت په تیریدو سره کولی شي په خپل ژوند کې بدلون او تحول راولي. د خپل ژوند په ټولو برخو کې تحول بدلون. ولې دا کس تاسو ونه اوسئ؟ تر اوسه چې هر څه درته ویل شوي دي هیر یې کړئ. لنډ فکره متفکرینو ته غوږ مه نیسئ. د نیوکه کوونکو غږ مه اوره، ځان حقیقت ته ورسوه. ژوند ستا د لوی لپاره پیدا شوی دی څو پر مخ لاړ شي او د خلکو پام در وګرځي، تر هر څه لوړ شي او هر کله دې چې له دې جملې څخه د څه لپاره پیدا شوی سرغړونه وکړه، پوه شه چې له ځان سره دې خیانت کړی دی. نو ځان ته دې درناوی ولره، خپل ژوند او نن ورځ دې داسې تن
تنظیم کړه چې هیڅکله به دې هیر نشي. یو کوچنی ګام په لنډ وخت کې لویې پایلې منځته کوي. دا دې باید په یاد وي چې په رښتیا څوک او د څه لپاره پیدا شوی. د دې لپاره پیدا شوی چې یو بې نومه او بې عنوانه رهبر اوسي او هغه څوک وي چې ښه کړه وړه ولري. دا مطلب د مشهور فیلسوف مارکس او لیوروس په کلماتو پای ته رسوم چې وایي هره ورځ داسې ژوند وکړه لکه نن دې چې د ژوند وروستۍ ورځ وي. بې اوره او بې پامه کېږه مه. ګوښهوالی مه اختیاروه. دا ستا د شخصیت تکامل دی. څومره ښه ویلي دي انسان باید ځان انسانیت ته ورسوي. په پای کې ځان حقیقت ته ورسوه. ژوند ستا د لویۍ او پرمختګ لپاره پیدا شوی دی. خوږو اوریدونکو، دا و د رابین شرما د فوق العاده اوسئ د کتاب غورچاڼ. تر بل کتاب او داستان پیل کولو مو په پاک خدای سپارم.